ब्रेकिंग न्यूज शाहिद आफरीदी یو ځل بیا پېښور زلمی په ټیم کې شامل شو. شاهد آفریدي په پی اس ال کې څومره میچونه کوي. بل طرف ته بابر اعظم ته ټوله دنیا حیرانه. د پی اس ال 2023 میچونه په کویټه کې او وهاب ریاض ته هم ډیر غټه عہده میلاو شو. نو ډیر د کرکټ مینوال دا پوښتنه کوي چې شاهد آفریدي به د پی اس ال په ټولو میچونو کې شامل وي او کنه. نو اصل او حقیقت خبردار په 15 فروری باندې چې په کویټه کې کم میچ سره پېښور زلمی او د کویټه ګلیډیټرز ترمنځ د دې یو میچ لپاره شاهد آفریدي د پېښور زلمی د ټیم حصہ وي. دا به یو نمایشي او دوستانه میچ وي. شاهد آفریدي به د بابر اعظم په کپتانۍ کې دا میچ کوي. دا نمایشي او دوستانه میچ په 15 فروری باندې په بوکټي کرکټ سټیډیم کویټه کې د ورځې 11 بجې شروع کیږي. نو تاسو پرې خبر باندې ځان په هوکې شاهد آفریدي به صرف په دې یو میچ کې لوبيږي. نور چې کوم د شاهد آفریدي په پی اس ال کې نه دی اغسته شوی د پېښور زلمی د سکواډ حصہ نه ده. په سوشل میډیا باندې دا خبر ډیر زیات وایرل چې شاهد آفریدي یو ځل بیا پېښور زلمی په ټیم کې شامل شو او د پی اس ال ټول میچونه وکوي. نو پرې خبر کې هیڅ قسمه حقیقت نشته. نو صحیح او کنفرم خبردار شاهد آفریدي صرف په دې یو میچ کې لوبيږي او دا میچ چې کم دی دا پر پی اس ال د میچونو حصہ نه وي. د پی اس ال 2023 چې کم میچونه دي نو هغه پر روان دي 18 تاریخ باندې شروع کیږي. البته 50% داسې چانس لري چې چرته شاهد آفریدي غواړي چې زره پېښور زلمی په ټیم کې لوبه کول غواړم نو بیا کې د شاهد آفریدي د پېښور زلمی په ټیم کې شامل شي. که شاهد آفریدي د پی اس ال ټول میچونو د فارو واغسته شنو بیا ور پی اس ال نور مزه هم زیاته شي. تاسو خیال لرئ چې شاهد آفریدي په پی اس ال کې لوبه وکي او کنه. بل طرف ته اکثر په پاکستان کې بابر اعظم په کپتانۍ باندې ډیر زیات تنقید کیږي خو آی سی سی له طرف نه بابر اعظم ته ډیر غټ ایوارډ میلاو شوی دی. تاسو ته معلومه وي په کال 2022 کې رخي کارکردګۍ په وجه باندې بابر اعظم د آی سی سی له طرف نه کال 2022 بهترین لوبغاړی ټاکل شوی دی. د پاکستان کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم د آی سی سی کرکټر اف دی ایئر ایوارډ په خپل نوم کړی دی. تاسو ته معلومه شي په وان ډے کرکټ کې یعنی په 50 اوریزه لوبو کې بابر اعظم په اول نمبر باندې دی. بابر اعظم په ټي 20 کې یعنی په 40 اوریزه لوبو کې په 4 نمبر باندې دی او په ټیسټ کرکټ کې په 3 نمبر باندې دی د آی سی سی په رینکینګ کې. په کویټه کې چې کوم پښتانه اوسېږي دا راغو د لپاره ډېر د خوشحالۍ خبر دی. په 15 تاریخ باندې دا میچ شروع کیږي د ورځې 11 بجې. او بل سورناکه خبردار که تاسو د دې میچ کتل لپاره تلل غواړئ نو د دې میچ چې کوم ټیکټ نو صرف او صرف 100 روپۍ دی. نو په کویټه کې چې کوم پښتانه اوسېږي نو خامخا په دې میچ کې شریکت وکړي. او بل غټ خبر د کرکټ مینوال لپاره دا چې فاست بولر وهاب ریاض د پنجاب حکومت د سیډر لوبو وزیر جوړ کړی شوی دی یعنی سپورټس منسٹر. اوس پر پنجاب سپورټس منسٹر وهاب ریاض وي. تاسو ته پته وي وهاب ریاض اوس په بنگلاديش پریمیر لیګ کې هم لوبيږي او په پی اس ال کې هم لوبه کوي. دین علاوه په 2022 آی سی سی ټي 20 ټیم اف دی ایئر کې د دوه پاکستانو لوبغاړو نومونه هم راغلي چې پرې کې محمد رضوان او حارث رؤوف شامل دي. د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، پیج فالو کړئ. ډیره مننه.